ستړی ستړی ژونده ستړی ستړی ارمانونه دي نه سکون شته ژوند مه پخوو اوس خاصې دردونه دي په تاسو چلو شو دا وایي بس کله ناکله مې په دې زړه باندې راشي خفګان راشي هغې مور او پلار ته زه حیران یم چې خپل زامنو ته وایي ټوپک په لاس والا او خلکو شو کوه چا د جیبونه کټ کا چا د ویښته کټ کا چا د نیان جوړ کړ اوس انصاف دی پرېږده مړه دا خبرې ماته نصیحتونه مه کوه ځان لرې سر وخوړ دا واله ګوټالی قلم لاسو کې درکړی نو تا به نن د غلاګانې کولې د غریب سړي په لاس کې قلم ملم نشته قلمونه د مالدارو خلکو په لاس کې دي موږ ډوډۍ په سر نو تا سره د قلم غم دی مړه وګورې دا کوم موبایل مې لرو آیفون دی آیفون ته وګوره دا به هم چېرته خان کس سره و که نه نو غریب سړي سره موبایل دا خبره خو د ټیک ټاک خانانو له خدای ورکوي خو زمونږ په دې تندو کې نه دي لیکلي ولې دا آیفون یې موږ یې نه جوړ راکړلې ولې دا موږ له رانې کو یا الله رانې کو خو په غلطه طریقه دې راکړو په قلار کې نه مړه کو په غلطه راکو په سمه را د 2 لکو روپو موبایل مې در راوړو خو تاسو خلکو کې شیم کار نه کوي ایم سی ایم تعلیم مې کړی و ایم سی ایم خدای دې بېخوباسه او غلاګانو ته رالم اخر د دې حکومت ته وجې چې دونه پنډونه پیسې به خلکو راټولې کړې چې د به نوکرۍ له لارې ما ایم سی ایم کړی دی دا رښتیا ایم سی مې کړی و مړه غلط شوم خیر دی ډېر ټیسټ کې راغله خیر دی دا ستا ورور چې کم دی د کار پرېښوده خو مړې نه کوم ګیلې نورې نه کوم چې راکوي خدای پاک په دې موټر راکوي خو دا راته ووایه دا خو د ډېرو پیسو دی که نه دې باندې به زه ځان له چاته کویدن وکړم ښه خدای دې تبو برباد کړه 3 کاله وسوځېدله غلاګانې مو کړې او کویدن به ته ځان لګې په کار وه چې یا دې لاله واده کړو یا دې لاله کویدن کړې وه ستا په دې تندي کې نشته تندی دې بدرنګ دی شونډې دې بدرنګې دي سپېمې دې بدرنګې دي مخ دې بدرنګ دی نو خېټالی نر کوي را دا چې حسن واله خلکو له خدای پاک مال دولت خدای دې بېغو بنیاد وباسه چې د موره پیدا شوم دومره مور مې مړه شوه او چې دومره شوم نو پلار مې مړ شو خو چې دا کور راووتېدم نو ټول مړه شو دا ښه ده چې ته واپس یې نیتلې تباه شوې والا هلکه دا خو جنګ نه دی ډولۍ راخطا ده ډولۍ مور بچا ته هم څه نه وی چې ناوې سره کوم مال خالي په هغې به ورغپ کېږي ته غم مه کوه راځه همدا سرمن به تېل وباسم دا دې څه وایي ورځو پې خیال کوه ته مخ نه مخکې شه ولې ته یارېږې څنګه دا ټوپک ته ورته نه مخکې ځه تباه چې یاره ما کې ماشوموالي کې اوس نشته راځه ورځه چوه کیره چاپه پې ولګوه چاپه راکړه چاپه ما لکه نه ودرېږه چې اوس هم سورې ورې کوم داسې کار دی که نه چې مونږ ناوې ماوې ته څه نه وایو تاسو هغه ځای ته ورسئ چې مونږ چې خپل امانت واخلو لږ شه زه لکه توشه لکه ګیرې اوس دم لا دا تیر دړې وړې کوم منډکه دا ډېرې جانډې دلته ونه راتاوشه رو پکې دلته کې روکم دی دا دې په هغه ډک ونه راتاوشه که نه ډېرک نه ګورم صبر وکړه ولې تا خو خوله وازه کړه څه چل دی څه چل دی که نه داسې دي دا خو د اوبو کونې کبل دی د اوبو کونې کبل نه دی ما ته خو ته یاده ټک 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 ښکاري داسې دي راپارېږه خدای دې بیغ بنیاد به
داسې ګناوې ده دې ودرېږه دې ودرېږه کې اوس تنه دا پلنګ روباسم دا راته وایه ناوې څه شوه زلاله ناوې ده ناوه لاله غولو ده زه پرې ځانګړو کې کېناستم نو لکه په ناوې باندې دقه ټیم کې قبض راغی اوس پیرکې به یې ورکړی وي نو دې باندې وړه ته ساجت و چې کېناسته پکې هسې بېعزته شو تباشې په غټ پټ ډولۍ باندې بېعزته شو ستا له یاده زه خو یم یو کار کوم ګلخانه بچه دې ځای نه ځو دا خلک لاړه چې د کلي ولا راباندې را نه شي او دې کې خو تیار ده پیریانو سرخه پرته وه راځه ته پټو غاښونه هغه پاسنګ دی یاره بلکل شک هم پکې نشته داسې دروه ته دا کوټه ده داسې نه بالپین سره هم ترې پرېوته نو ده منډه که خدای دې بیخ بنیاد وباسه دی باندې شروع کړو دا صبر وکړه څه کوې مکه موله پرېږده ورخان دا راته چې په هغه په ټولو چکر ووکړو نه یاره ملک صاحب اوس شوګر د پسلون ټول خپل میدان روان دي زه ځکه نه وردم چې بیا زمیندار تندې راچولي مې دغه دی بیا راغی ناظر یاره خو خدای دې له سره خلاص که ماته وه ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام یا لکه دا تاسو بیا څه تکلف وکړو تا یاره څنګه ملک صاحب ښې السلام علیکم مړه دم سره وروړه یار نه ملک صاحب ملامته کېږم نه دا خو ګوره د قوم او د ملک خدمت تاسو کوئ زموږ نه کلي چې څومره جرګې وي که نه نو هغه تاسو اخر په ځان له حل کوئ نو موږ له خو پکار دي او بل ملک صاحب داسې کار وکړې که نه چې دا خشته تازه باټینګن دی دا شنه مرچکي دي ځان له به د ناچارو که روټۍ سره خوره کیلې ووړې ډېرې خوږې یاره بس اول خانه د دې له کار ما سره ډېره زیاته مینه ده خو خفه کېږه په دا چې مزدوري کوې او هغه چې څه وګټې ما له یې وړل نو موږ بیا به تاسو څه نه وړئ مزدوري خو زموږ ډېره اسانه ده د بیخ او بنیادو بس بره چت ته شینګل او مسالې خېجو لنډر او رشته په ملا باندې دا ټوټې نه دا بوک روټي سیموټو بورې بیا هغې وم چټه نه هغه خیر هغه په شکل هم پته لګي ماشاءالله ولې؟ ډېر کلکه باډي ده ډېره ښکلې ملک صاحب مونږ خو ډېر خانداني خلک یو خو څوک نو بس غریبي خو بد شي دی بس کله کله اقدام کوو داسې غریبي څه شرم خو نه دی مطلب شرم هغه چې هسې ناست وې صحیح ده ملک صاحب هغه وایي که نه څه خدمت هم وکړم بیا ملک صاحب بس سم مه کوه زموږ یو ډېر ضروري کار یو دوا ده مړې شوې دی که نه د هغې هغه دوا ده ورځو نو بس زموږ صرف تاسو خدمت کې سلام لرو سلام هم کوو یو کپ شي په رمنځ کې ورته نه ملک صاحب لاړو مهرباني دي مهرباني لاړو سلام علیکم الله دې عباس ساته ډېر ښکلې سړی خدای دې سم مه کوه خوشحاله سي دا چارې زما ډېر خوښ دی ما د راجبري هغه زوړ اس نه دی هغه یاد چې دي داسې کوي که نه ډېر خلک دی لاله څه چل دی زه وایم ویم په کوم ځای والي په ګیر بکسه ویم چې بکسه مو وایي دا خوله به اتوم په ټوټې والي تپوس پتې نه کوم ته مخکې راځه هله ده یم چې زه غړې مه کوه خو ته ما له کار ګورې به زه په کوله کسه ووالم زه الله دې خیر کړي راځه ګاډي له ډېر نمبرې کړم ورکړ دا مې ولا ځکه ورکړم چې مالکان یې نه پېژني لاله همدا دي دایي هلکه دا تپوس ته نه کوم چې دا هلکه ولې والي زما دا کشر ورو یما سړیا ګونګا خو ته ټیک ټاک یې دې و چې زه والي یم دا وخت خلک یو څه خبرې کولې څه خبرې کولې نو دې خو ګونګا ګان نه دی ورګه علي سوقو ده توس نه سوال نه کوم دا كده دي ويتا سو زوالي ما بقي بکسه والي خپل داس کې دا کایا شری پیرا خطه دي نه دي وی چې دوی دوانو زوالي ما ډاکټر له بوزه اشه پلا دي کول دي نه يا خروني دي وی چې دي روغ دي مړی رواني هلته مړی والا کوډې خیرات هم پکې دي تاسو چې وختي واله مدوانو سر کې دې سپږ هم ني نه ما ته یو بل حکیم معلوم دی هغه بوډا ته کوې ناورې دا خو زه نه پېژنم خدای دې په قهر اخته کړه چې په قهر اخته شي یو دې واله مې که نه دا ضرور دی مخکې ستا په شان دی زه اوس څه دي دې ځان خلاصوي ښه او همدا دي تاسو دواړو دې واله دی نو څنګه ووایه دا خو خپې هم لاندې الټري پیرې دي ته دې پول یو مرض والي و ښه دې په سیند کې روغ شوی و د کابل سیند ته پروت و غلو دي لالا غلو دي که نه ویم دا پیسې به ملک صاحب کوي دا خو اوس موږ ته ال نه وایه یو کونه دي بل ګونګا دي نو زه څه وکړم
ولا شو لك يا وشلت واتني قرشه لا تمو مخي پاکه ځان کو دې سره سم شغو کیږي نه خزا ملک په فیصله کې ملک راځه لك خزا دي اشاره زیاده چل کو یارا خدای دې بیخو بنیادو بس وی پیجندو اره غر کو تبا کتانه موازو ته ما وی اسې جو سچلو کو یا الله خیر پر ډیر باندې واچه هي یو کار کو د دې ځنه خواچی ګډا سره پیریانو رضا ته بیا را پسې راځي ملک ته نو راځه چې ځو. راځه السلام علیکم وعلیکم السلام انا جوا يا والخانه چې ملک څه شو روزي دالي خاطین ولا خیر خو دې نو خیر څه ده مریم زما دارو لري یو دوه کسانو پر موالي دي زملک صاحب په علاقه کې یو دی والدي یو والي دا څوک دی یا ملک صاحب یا پیر ذاتی را سره شوی دی چاره سره زیاتې کړې دا یو دوه لکان دي زما دارو پر موالي دي خداره تو هغه لکان د شکل صورت نه پیژنې نو زه خو نه پیژنم او دی پی پیژنم ها ورخان داسې کار وکړه دې ځان سره بوزه او هغه دوه کسان مال راوړل شابه شابه ته خبرې مه کوه لما دې په علاقه کې مرګ پر نشواري زماري اجازه نه بغیر او ته ما دا خبرې نو کوي ملک صاحب ځکه خو ستا پسې رالم چې دا فیصله هم ته وکړې خزا الله دې خیر کې ځه کنه قسم ورولې دوه صحیح ده صحیح ده نن چانس خو لګیدا ها کنه وټه ته پکېلا ماشو همدادي دالي وایسه وایسه یره سرپوخ ټوپک کنداخه یره جامو انجلو برشه څنګه خوش مونږ تنگ پاره کې تنگ خدای دې بیخو بنیاد د صابونداري او بس ته د مونږ څه غواړي ملک صاحب پسې راغلیو او هغه وختې چې حجرې ته راشي سره پای شابه تاسو راځئ تاسو راځئ دوه راځئ نو ته مونږ ته څه وایې ملک صاحب وایي راشه نو وځنی مو دا ډبل لوټو دلا پولیس کې اوسم جیل ملک صاحب هم غواړي ملک صاحب راځئ 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 مونږ سو یریږو نو چانه هغه ملک صاحب ناس اوس هم پته ولګي راځه چې ځو د بنگلې کونی د بنگلې کونی زمونږ ونه رانه خبرې واورېدې بالکل مې واورېدې زه په تار د لیندې پټه کرا سرمنګ نو باسم او د ملک صاحب په علاقه کې پیدا شي ملک صاحب سلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب څنګه ملک صاحب خیر دی ملک صاحب زه خو شکي شوم ولې دې په خو زه وختي ورغلی وم دا یو ګونګاري او یو کوناري باید عادي شو ستا په شان مخ هم پرې آل پاکستان کې نه لیدې نو دا مخ خو وختي ما ولې چې کونه وکړه نو هغه دا شونډې وي هغه دا سپی وي وای دا ونه خدای دې بیخو بنیادو بس په مونږ باندې ولې بولی ما د پیر بابا وایي دا ځوان نه تا بکرو بابا پیر بابا نه وي نه نور به تا کې څه وویل پیر بابا مې دی ملک صاحب په غړې د څو ګوتې ممنه دې څه وختي مې نو شم یو چاړه دي سترګې کم دي چې پکې ګوتې ومنډو سترګې غولاندې کونډا غوندي یو سترګې زرغون شاه چغې مو ملک نظر دوکانو خو ښه دا خو پرشتي لري دې وخت چې څه په خواګرې کې مال وروړي بغیر لالچ دغه ځای کې خو ملک صاحب ته دوکه شوې که نه چې تا د خواږه ته راخلی وړي اخر ملک ته رشوتي وي دا په ما باندې دا خو د کول په شان شوی نظام ولګو نه سره خلاص دا خو دونه مینه نه خلک دي سونه سخت کار د لنټورو کار کوي او په هغې کې هم دا غریبانان چې څه په خواګرې مال وړي اره دې لپاره نه وړي د دې ټول علاقې خدمت کوم خاله ملک صاحب یو خبر مې وره دا کمزوري دی خو ته وګوره هغه خو چاته پته ده ولې 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 چا والے دي تاسو ولې خدای یې ته تاسو ګورې وی دي دیواله دا خو مونږ پیډې مې را دي دا خبرې هم چالو کړې په کوم ځای والي په دې کې باکسا ولې ګټل شو کاروبار څه چې اکثري ولا نه مات کړی هر کسانو د ځان ځان لګي مړه نو د جواري اډو کې باندې اوس مونږ چرته دا چېرې غواړو کوم ملک صاحب اوس قصې پیسو کوم څوک دا کسان خو نه داسې مخونو په بازار کې د ورځې 50 مليوي مطلب یې دا چې مزدور کار دي لکه نو ته زموږ پیسې لګره کې ته څه پیسې راکوم چې ته مال پیسې راو پیسې راکوم جی آیا کا کونډې ته ضرورت دی هغه د پیسو او د وړو ته ضرورت دی ما سره شته کنه زمالک شه مونږ ورلو ښه کونډې روانو ډېره سپیرګي راغشتي دا دومره خدای ملک صاحب دا ډمامې ډانډ نه دي اسی په خلکو ګوتې دي مړه د خر په شان شونډې نیولې ته خبرې کوي نه تا دا تاسو کوم تا دا مخکې پیژندل ولې نه نو پیژنم په هغه وخت چې هغه ګوره وختي ګونګانو یو کونو خبره خو دا واورېدې او اوس خبرې کوي نو ملک صاحب زه خو خدای دې سره خلاص کا هغه خو لکه د کټاسر کپ په شان د سترګې داسې بار وکړي کې دې شي بله پرده پرې راغلي ملک صاحب پخوا دې پول یو والیو نه چې پول یې والي بس هر څه ګډوډ شو دا اوس سیرې ته ورته وګوره خانه بس اوس موږ ځو او زه ورځې ښه ښځه به ټیک شو او داسې به خو خلکو باندې ځان مه لګوئ ښه سو یې مانو بس هزاره کمه زه مړه زه
وره او چې ګورم چې جاخي به ما پسې راځي کینه ملک صاحب واه به بوزي ننګي دې رخصه یاره چې د ترور د زوی دا کور مې کم ځای کې دی یار ډېره موده پس رالم هېر شوی دی رانه څوک یې لکه اوس ما خپل یار هم نه پېژنې څوک یې لکه دې ځای ته زه په ډومبي ځل رالم هلکه زه څوک نه پېژنم دلته څوک یې ځان راته وښایه ولې نه ولې نه د خدای ظالمه ته اوس ما نه پېژنې یو دی هم شینوري کور نه هلکه څوک یې زه تا نه پېژنم ځان راته وښایه وای خفه نه شي ما وی کو دا اسماعیل دی د ما ډېر ښه دوست و مړه خفه نه شي یاره زه خیر دی ځه ورځه یاره په مزل خو مې دا زړه شین شو خو یاره ورکه چې یو رنګ ورته وکړم د ترورې دې زوی ته وای موبایل څه شو زما خیال دی د ګنکپانو رانه راجیب و جوړې خو زه الله دې خیر وکړي ګورو به لکه دا چیر وړه که نه ملک صاحب دغه پی دی شورګر د ځمکې ملک صاحب هغه مېلمه هغه راغی السلام علیکم او علیکم السلام لکه دا خدای ولي نو تا ما ته رنګ نه کو سپېرش ما ته رنګ کړی اول خان مې ورپسې درلېږلو او په ګاډي کې بیا راوستې وې نو په څه مې درته رنګ کړی وې زه خو ستا علاقې ته چې رانږدې شوم هلته رانه چې عجیب و دا دې څه وایي موبایل یې م رانه وښکو پیسې یې م رانه واغېښتې ستا دماغ خراب دی زما په علاقه کې زما نه بغیر څو قدم نشي اخیستی ته کومه خبرې کوې یار زه درته دروغ خو نه وایم ها ته کښېنه شکلونه خو پېژنې که نه ولې نه پېژنم کښېنه اوس به درنه پیدا کړمه لکه را چیر وړه انا راشه مېلمه خو بس څه کې راته روی دی مې نو دا قشن زویه واچو پکې یلکه دا سړی خو ما چېرته لیدلی دی یار بده غریبانان دي که نه مزدورکار خلک هر ځای کې به مزدورۍ باندې لګیا کېدي چې تا به چېرته لیدلي او تاسو د کوم ځای یې زه خو د تورنځو نو ستاسو کور سره مونږ لنټر اچوه ودرېږه والله خیر کې دا غول د کوم ځای نه راغلی بل غول هم راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام یلکه د ترورې زویه دا خبرې خو ما چېرته اورېدلې دي یار د سر اخلاص شي نو دا اوازونه دا شکلونه په دنیا کې ملاوېږي که نه دا ته څه ګاډې وړې وې یلکه ته دا مخ راواړولېږه نه ما ته مې پلار ویلې چې په نن ورځ به چاته مخ بیخي نه ښې اصل کې ملک صاحب زه لیوني سپي چې چېرم که نه او ټیټې ستنې را روانې ده چې بیا روانه دی ملک صاحب ته ورته ووایه زما په شک دی چې دا مخ راواړئ خدای پاکه نو ته راته په مخ څه کې او ته ټیټې ستن پې والې را او ته بار بار وایې راوړه وطن دا داسې د یوې شپې ناوې مه چې ته زما مخ پټې شوې ښځه خیر راوړه وطن دا اوس دی مېلمه مې هم دی ګوره زما را تر اوس ویل که نه شابه دې مخکې سیري وایم دا دی څه هغه یو دی کوم دی په غلی راغلی دی د ترورې زوی هم ده رانه جیب والی دی بلکل زه دا ایکټینګ یاري په ایکټینګ کې دی خاکه کې دی لیدم که نه پورخېټې خاکه کې رومه جیب والی هم دا دواړه دي د ترورې زویه هم دوی رانه جیب بسې وایه راته ځکه چې ما خو په تاسو باندې اوس پر شک نو خو چې را تاسو ما له ډېرې شیزونه روړی که نه څه ګوته تاسو کوئ د ده نه جیب باندې کو نه ملک صاحب ښه درته پټه چې مرچکي خواږه شوي دي رنګ ټټلی دی نو داسې د انسانانو نه مغه خوند رنګ ټلی دی که نه نو ما وی راحت راخو مرچکي باندې راوړو خو دې نه پېژنو ملک صاحب داغ را باندې نه کوي ستا یې له غلو سره تعلق دی زه شته ملک صاحب که نه که مونږ به رسر را چا نه غلاګانې کړې مونږ مزدوري کړې اوس ورخان تا کوټه کوله ورشه ته کوټه ما خو نو پېژنې که نه کوټک ته مه لاس کوه کښېنه شابه سبا سبا وایه شابه کښېنه ملک صاحب وایه دا بدرنګې خولې مې ولي یو خو ته ډېر زیات بدرنګې یو داړې کې ژړو ته را دې که پوس بدلې دا پرېږده چله کې شابه زر وایه ملک صاحب ګراني ډېره شوې وه که نه نو دا لږ په ماشوموالي پروني کې نو چې د کور نه راوتلې چې د کور نه راووته بیا ډوډۍ شو او بس بیا دا نه شو دا خبرې مړ شو او چې د ور نه رابار شو نو ټول خاندان یې مړ شو اخر ولې نه ما سره یې د غلا ډاکې شروع دي واه تاسو ملک تو کاکو نه که نه ملک صاحب بېروزګاري ډېره زیاته شوې ده که نه ته بس مونږ وې خیر یا ټوټه پوټه اوس خو مونږ ته څه پته وه چې دا
پلار به مې پکې راځي او ستا به خپل مونږ کېږي د ملک صاحب په خدای باور کو خدای پته وجه دا ستاره تروړ دی ای بدا خبره اوس پرېږدې پیسې مې راوباسه او موبایل مې راوباسه شړې موبایل خو ده خرڅ کړي پیسې نه دي شته دا څه وی لکه او خو ملک صاحب هلکه توبه وباسه تو مو بازه د دې ملک د وجې نه دی زمانه توبه بیا خپل غوږونه ونیسه مړه طلاقه بیا باندې کوم ملک صاحب مونږ لا غلطار څه پرېښودل او ملک صاحب زما ان شاء الله نن د پسته څلورو میاشتو له بس ټیک شو ځه ما معاف کړې څلوېښتو لازم روان یم نوم مې ولیکه اولخانه ځه بس ټیک شو ځه اول خان به تاسو بوزي تبلیغانو سره وکړي او پیسې راوباسه تاسې کار وکړه ملکه دا راله ډومبي ماتې کړه چې ورکړم وله دا ماتې کړه باشه لکه ښه نور به نې ګورې ښه ان شاء الله هغه پوه شوې نورې به نې پرېږده ما ته پرېږده خپلې ستې ورکومه ستا هغه موبایل نه دی هغه هم خرڅ کړی و هغه څه ورسره نغدې وې ته د خپل امانت ونیسه راله به خیر یې نه وې آیفون ټریپل ایکس پرې واله زه خیر معاف یې کړه که نه دا ډېر خلکان خو بس انسان دی غلطي خو دې کېږي زه به ستاسو اوس ور دی ښه ملک صاحب مونږ لا وخه ملک صاحب دوا راته کوه زه دې هم د دې نه بیا نور کوي بدل آینده لپاره بیا داسې کار ونه کوي بیا باندې کوجی نه و زموږ مور او پلار به مونږ ته ډېرې خیرې کړي لاړ واله ملک زه صاحب ور بیا ور دا غلطي ونه کړه ښه نه کوو زه اوس به ما ته ورګوره ښه نه کوو لاړو ملک صاحب لاړو بچینګه وا برابر دي ا د ترورې زوی دا لوټونه خو ټول دیشي دي دې کې خو غتار هم نشته اوس سپومې هم پکې نه ښکاري داسې وې تورګ زه خپل ګورم وای خدای دوی د سرونو اخلاص کا ملک هم دوکا کا او هغه ورشه روي لسه ورشه حاجی. ورشه دی خدای د سر اخلاص کا خدای دې به خو بنیاد واسه تا غټو لرسه ویل ورته سخروس کو بنا دادی سوی دادی د تا وګوره مې خو چورو کا راجا نو څه چل دې کړه دې د غل بیم نوم وی چورته نو څه دې کو دا خو ځاړو څه په سر څوک پې نه کړم خبر پیجه دا ګورا اوریجنل میته دی خورا واړلو چې کم نقلیو امې پکې ملکم ورسېل ماکا